بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. په دې چینل کې مونږ سیفټي سره ریلیټډ ویډیوز اچو. دا ویډیوز تاسو له د نبوش په تیاری کې جی سی او ډیپلومې په تیاری کې مدد درکولی شي. دې نه علاوه ذاتی طور باندې او د کار په ځایونو کې تاسو ته د حادثو نه په بچ کېدو کې مدد درکولی شي. زموږ نننی ویډیو سایبر سیکیورټي باره کې ده. ملګرو، سایبر سیکیورټي یو زړه ټرمینالوژي ده، خو سیفټي سره ریلیټډ زیات خلک انکلوډینګ زما د دې باره کې ډېر زیات علم نه لري. زه سایبر سیکیورټي کې پروفیشنل یم، زما پروفیشن خو سیفټي دی، خو بیا هم څه معمولي غوندې معلومات چې ماته کم دي نو هغه به زه خپلو ملګرو ته وړاندې کول غواړم په دې باندې چې دا ټرمینالوژیز او دا څیزونه دوی په ذهن کې راشي او تاکي چې د علم طلب یو نور او وي د علم یا د سره ریلیټډ نو چې هغوی د ټرمینالوژیز نه خبر شي او هغه بیا خپل ریسرچ کې مخکې پې نور ځان پوهېږي. ملګرو، تاسو به لیدلي چې نن سبا اکثر کارونه اټومیټیک کېږي. مختلف ماشینونه دي چې هغه مختلفو کمپیوټرو باندې په سافټویرو باندې چې کوم دی اپریټ کېږي. آرټیفیشل انټیلیجنس نن سبا استعمالیږي. دې باره کې ما شاید چې یو ویډیو کړی هم ده. نو دا د دې لپاره چې یاره اټومیشن دې لپاره چې کوم د انسانانو نه غلطیانې کېږي او دا غلطو په وجه کوم ریسک یا اکسیډنټس راځي نو چې هغه ختم کړی شي. خو دا اټومیشن چې کوم دی یا اپریشنل کنټرولز چې کوم دي دا دې کې د سایبر اټیکس ډېر زیاته خطره وي. سایبر اټیکس خو اکثر د بهر نه هم کیدی شي، لکه څنګه چې سایبر کریمینلز دي، لکه چې کوم خلک کمپیوټر یا د نیټ په مدد سره چې کوم دی یا د انفارمیشن ټیکنالوژي په استعمال سره د په مدد سره چې کوم دی مختلف جرایم کوي. باره کې موږ لږ معمولي خبره کوو هم، او بعض ټایم په سافټویر کې انټرنل فالټ هم کیدی شي د کوم په وجه باندې چې اکسیډنټونه کیدی شي. تاسو به سکاډا سیستم باره کې اورېدلي، مختلف انډسټریز چې کوم دی د مختلف ماشینان په باندې کنټرول کیږي. بلډینګ منیجمنټ سیستم بي ایم ایس ورته وایي. نن سبا چې کومې غټې بلډینګې جوړېږي نو په کې دا سیستم یې لګېدلي او دی ټول لیټونه، اے سی ګان، ایکسیس کنټرول، اے سی دې نه علاوه فایر الارم، فایر فایټینګ سیستم یې ټول بي ایم ایس ته کنټرول کیږي. تاسو به نن سبا ټسلا ګاډي لیدلي اټو پایلټ باندې، جهازونه خو ډېر د پخوا نه وي. نو دې نه علاوه بعض ټایم چې کوم دی ټرسټ میکانیزمز ورته وایي. په دې کې مطلب دا چې تاسو ډیجیټل سیګنیچر کولی شئ، سیزیز اپروول ورکولی شئ، لکه په بینکونو کې پیسې ټرانسفر کیږي یا مطلب لکه مختلف ډاکومنټس په کمپنۍ ارګین سوا ساین کیږي، باندې اټیک کیدی شي. دې نه علاوه مختلفه ډیټا د خلکو پرسنل ډیټا یا کمرشل ډیټا یا نن سبا چې کوم دی د ریسرچ تیفټ هم ډېر زیات دی. چې کوم غټ انډسټریل ملکونه دي نو هغوی مطلب دا دی چې کمرشل ریسرچ یې کړي وي هغه ډیټا چې کوم دی هغوی نه سایبر سیکیورټي سایبر اټیکس په مدد سره چې کوم دی هغه خلک ترېنه پټ کړي. نو دې ټولو مسلو نه د سایبر اټیکس نه بچ کېدو لپاره یو ټرمز یوز کېږي چې هغې ته سایبر سیکیورټي وایي. سایبر سیکیورټي هر هغه کار ته وایي چې یاره هر هغه کنټرول میجرز ته وایي کوم چې تاسو له د سایبر اټیک نه د بچ کېدو کې مدد درکولي. دا اټیکس چې کوم دی د انټرنیټ هم کیدی شي، خپل کارپوریټ نیټورکس نه. بعضې کمپنیانې ډېرې غټې دي، خپل نیټورک نو هغې نه دا اټیک کیدی شي. بعض ټایم سافټویر اپګریډینګ ټایم کې یا چې کله مینټیننس کیږي په هغې کې چې کوم دی دا اټیک کیدی شي. بعض ټایم نیټورک ته چې کوم دی ان اتورایزډ اکسس یو کس اجازت نه وي او د هغه اکسس ورته وشي او هغه سایبر اټیک وشي. د سایبر سیکیورټي باره کې ډېر زیات معلومات نالج باډي آف سایبر سیکیورټي یو کتاب دی هغې کې دي، او سیسکو سیسټمز چې کوم دی دې باره کې ډېر زیات ښه کورسونه او مختلف څیزونه دي. زه ما څنګه چې تاسو مخکې ووایي چې دې ویډیو کې ما نه غلطیانې کیدی شي ځکه چې زه د سایبر سیکیورټي ایکسپرټ نه یم، زه سیفټي پوینټ آف ویو نه ویم. خو چې څه لږ ډېر معلومات ماته دي هغه زه تاسو سره شیر کوم، او که دې کې څه غلطي یا څوک صحیح او نور ډیټیل کې معلومات اخیستل غواړي نو هغه د سایبر سیکیورټي ایکسپرټ یا آی ټي ایکسپرټ سره رابطه وکړي. د ښې سایبر سیکیورټي دپاره یا د سایبر اټیک نه بچ کېدو لپاره ټول اول خو دا ده چې تاسو سره کمپیټنټ آی ټي ټیم وي. دا چې کوم دی ډیپینډ کوي چې ستاسو د ارګنایزیشن سایز څونه دی. دې نه علاوه پروفیشنل تھرډ پارټي سایبر سیکیورټي سلوشنز هم شته دی.
د سایبر اټیکس نه بچ کېدو لپاره چې کوم لومبنۍ د ټولو نه دغه استعمالیږي سټریټجي، نو هغه ایسولیشن یا سپریشن دی. ایسولیشن یا سپریشن په نیټورکینګ کې یو داسې څیز ته وایي چې کوم مطلب لکه ستاسو نیټورک، ستاسو کمپیوټر یا آی ټي سیسټم وغیره څه چې هم دي، دا چې نیټورک کوم ځای راټی شي او کوم ځای نه زیات د حملې خطره وي، نو هغې نه سیپریټ کړي وي. دې نه علاوه یو بله ټرمینالوژي کمپارټمنټیشن استعمالیږي. دا څنګه چل کېږي؟ ستاسو چې کوم ټوټل نیټورک دی، کوم څیزونه تاسو استعمالوئ کمپیوټر یې، نو په دې کې چې تاسو کوم ایمیلز لیږئ یا فایل شیرینګ کوئ، نو د هغې نیټورکینګ یا ډیټا چې کوم دی بیخي سیپریټ پرته وي. او کومه چې سینسیټیو ډیټا ده لکه فاینانشل ډیټا ده، یا مطلب دا دی څه ډیزاین یا څه ډېره های ویلیو ډیټا پرته ده، نو هغه یې په بیل کمپارټمنټ کې ایښي. د دې مقصد دی که چېرته په یو کمپارټمنټ باندې حمله وشي، نو بل کمپارټمنټ به ترېنه محفوظ وي. درېیمه چې کوم هغه استعمالیږي طریقه، نو هغه ملټیپل لیئرز آف ډیفینس دي. مختلف لیئرز آف ډیفینس دي، نو که مطلب یې لکه په دې کې یو لیر فیل شي، نو هغه بل لیر چې کوم دی د ستاسو سایبر سیکیورټي انفورس کولو کې مدد درکوي. یو څیز استعمالیږي پالیسي انفورسمنټ، لکه مطلب یې سایبر سیکیورټي باره کې ستاسو د ارګنایزیشن چې کومه پالیسي ده، نو چې هغه انفورس کېږي او صرف الاویبل بیهیویر چې کوم دی په نیټورک باندې الاوډ وي. یو بل څیز استعمالیږي ټرسټ اینډ آیډنټیټي. په کار دی چې لکه ټوټل نیټورک کې چې کوم دی آیډنټیټي هغه آیډنټیفای کولی شي چې یوزر څوک دی او دته څونه ډیټا ایکسس الاو دی. دې نه علاوه انسټرومنټیشن اینډ ویزیبیلیټي ده، چې مطلب لکه څوک نیټورک څنګه یوز کوي او کم کارونه پرې کوي، نو چې هغه آی ټي والا ته اویلیبل وي ته ښکاري. کوریلیشن یو بل څیز استعمالیږي ټرمینالوژي، کومه ډیټا په نیټورکینګ باندې راغونډېږي او لاګینګ کېږي چې د هغې نه یوزفل انفارمیشن کلیکټ شي او سایبر تھریټس آیډنټیفای شي او د هغې خلاف کنټرول میجرز واخیستلی شي. دې نه علاوه په نیټورکینګ کې ریزیلینس یو څیز استعمالیږي چې کله سایبر اټیک وشي، نو څومره زر تر زره د هغې نه چې کوم دی سیسټم ریکور کېدی شي. دا څنګه چې ما تاسو ته ذکر وکړو چې سکاډا سیسټم نه چې کوم دی غټې غټې فیکټریانې کنټرول کېږي، مشینان کنټرول کېږي، او دې نه علاوه بي ایم ایس نه چې کوم دی غټ غټ بلډینګونه لکه ایرپورټونه، غټ هسپتالونه یا هیوج چې کوم بلډینګونه دي دا ترې کنټرول کېږي. نو که سایبر اټیک وشي، نو هغوی چې کوم دی مثلا د دې فایر فایټینګ سیسټم بندولی شي، ایکسیس کنټرول دروازې بندولی او کولاولی شي، نو مختلف قسمه څیزونه چې کوم دی په دې کې کېدی شي. په کار چې دا معلومات موږ خپل ورکرز ټرین کو او انډکشن ټول باکس ټاک کې چې کوم دی هغوی ته سایبر سیکیورټي باره کې ډیټیل کې ووایو. داسې لابیز او پریشر ګروپس په کار دي چې هغه زمونږ سیاستدانان په دې باندې مجبور کړی شي چې دا څیزونه چې کوم دی د دې باره کې لا میکینګ وشي او دې نه علاوه انفورسمنټ راشي. د دې باره کې مختلف ساینس مونږ لګولی شو، په کمپیوټرو باندې ویلی شو. څنګه چې ما مخکې ذکر وکړو، نالج باډي آف سایبر سیکیورټي او سیسکو سیسټمز دې باره کې ډېر زیات معلومات شیر کړي، که څوک انټرسټډ یې کې نور کتی شي. د سیفټي باره کې که تاسو نور ویډیوز کتل غواړئ، دې چینل کې تاسو کتی شئ. لایک، شیر، سبسکرایب او کمنټ کوئ. که څه غلطي پکې شوي یا څه بل څه ویډیو تاسو کتل غواړئ، نو کمنټ کې لیکلی شئ. الله پاک زموږ د ټولو حفاظت وکړي. الله زموږ حفاظت کولو والا دی اصلي. الله مخ په ترقی که د لوی الله په امان. السلام علیکم.